نظم بد دی. راته ویل 12 دسمبر به زما بد دی وي ضرور به راځې. ما ورته ښه وکړ په نه زړه باندې، ځکه چې هغه ډېر غټان خلک وو، ځکه چې زه د هغو نه وم ثاني. زه په هغو کې ښکارېدمه داسې لکه د ټاټ پیوند ململ کې ښکاري، خو زه زړه نه تېرېدلی نه شوم، ځکه چې موږ په یو بل ډېر مین وو. موږ به یو بل دپاره هر څه کول، ځکه په بد دی باندې ورغلم. خو خپلو خپلوانو ورته قسمه قسم ډالۍ راوړې وې د خپل طرف نه. ما هم د خپل طرف نه نښه وروړه. خو زه د کلي یو ساده سړی وم، په ډېرو ټتو پتو نه پوهېدم. ما په ډالۍ کې یو پیوی وروړو، بل د مشکڼو ډک پیلې رومال او بل فراکه د لونګو ځونډې. هغه خوشحاله شوه زما په ډالۍ، خو د محفل ټولو وګړو ما ته داسې په طنز طنز راکتل چې توبه، زه هم په خپل ځان کې کچه غوندې شوم. ما ته په خپل ځان کې ځان سپک ښکاره شو. ګنې نو ما چېرته څه جرم وکړو، ګنې نو ما چېرته خطا وکړه څه د بېوسۍ تلتمخیزو چاپو. یوې لمحې له لاهو کړی ومه، خو د احساس په خس راوختمه. زما ډالۍ ورته عجب ښکارېده، خپلې ډالۍ بې بها ګڼلې. زما د سترګو صحراګانو یو دم د مایوسۍ په نم سراب شوې. زما د سترګو دې شګلنو لیمو نورې د نم د زغب تاب نه درلودو. بس درنګ ساعت یې رانه سترګې وړلې. د کمکمو د برکونو رڼا زما په سترګو اغېزناکه نه وه. داسې رڼا وه چې نظر برېښېدو، خو زما سترګو کې تیاره وه. داسې موسم و چې خبرو سره به د هر چا له خولې لوګي راختل. تا به ویل ګنې د لفظونه چې څنګه د خولې راوځي نو وسوځېږي. داسې موسم کې هم خولې وم. هوا هغه زما په رنګ پوهه شوه. د تسلۍ لاس یې په ما کېښودو، د خپل پلو په یوه پیسکه باندې زما خولې تندې وچ کړلو. دواړه لاسونه یې زما په اوږو داسې راتاو کړ لکه چې هوبهو چې د ګل د خاخ نه چې لټکه تاو شي. یاره فراقه ته یقین وکړه چې لکه د چا په مړ کلبوت کې چې څوک په سمنتر باندې چې ساور پکړي. داسې مې مړ وجود کې سار آلله. بیا راته دا شانتې ګویا شوله چې ای ساده سړیا، زه د چا سیم څه کوم، زر څه کوم، زه خو د ستا په مینه ژوند کوم. د دې تر څنګ په ریښمنو شونډو داسې خاموشه زمزمه وکړه چې زه خو د ستا په مینه پایم. دا نور علم د هسې نه ویني خوبونه. په دې خبره د باور وشه چې لا مې په سترګو کې ځلا راغله، بیا مې په مړ وجود کې سار راغله.